زما د مینې ارمانونه ټول تالا وال شو زما د مینې ارمانونه ټول تالا وال شو زه به نیمګړی خپل ارمان غزل کې وستایما نن به بغیر ځان نه جانان غزل کې وستایما دا چې زما د زړه دنیا په چا ودان ښکاري دا چې زما د زړه دنیا په چا ودان ښکاري نن به خو هغه احمد جان غزل کې وستایما نن به بغیر ځان نه جانان غزل کې ډېر ښکلی ډېر مزیدار ډېر ښکلی ډېر زه چې سحر او مازدیګر ستاسو په لاره درځم زه چې سحر او مازدیګر ستاسو په لاره درځم زه خو اشنا صرف او صرف ستا دپاره درځم خو زما د خپو د لاندې اور بلیږي سوځمه زه زما د خپو د لاندې اور بلیږي سوځمه زه زحمت سیال چې ستا کوڅې ته بېقراره درځم سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات ملګرو سمره بریده یم امید دی چې ټول به روغ جوړ وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ دا وخت د انګازې ټي وي پروګرام دی ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره د سردریاب چارسدې د سیمې یو ځوان شاعر تکړه شاعر محترم احمد سیال صاحب ناستی کوي د سره به څو خبرې هم کوو او دنه به څو شعرونه هم ستاسو دپاره ضرور ریکارډینګ کوو نو ملګرو راځئ چې په خپل پروګرام ادبي سیرې کې احمد سیال صاحب ته په خیرالي او ستړي مشي ووایو د ټولو نه مخکې سیال صاحب تا ته په پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مشي ووایو په ستاسو خلکو باندې موږ آباد یو او زه ستاسو ډېر مشکور یم ډېره مننه کوم چې تاسو موږ خپل سکرین ته مخاطب کوئ او بیا ستاسو مینوال هم ډېره مننه کوم چې موږ ګوري او موږ برداشت کوي ډېره مننه د شعر شاعرۍ آغاز مو چې کله نه وکړلو نو د اول نه مو اصلاح د چا نه واغسته د شعر د شاعرۍ د شعر و اصلاح د شعر نه هو اصلاح مې د ارشد جان شاهکار نه اغوښتې را هغه مې استاد دی او اوسه پورې زده کړه کوو هر مشر زموږ استاد دی خو ما اصلاح د ارشد جان شاهکار نه مینوال خو به ضرور په انتظار هم وي د غزلو خو خیر یو د درې سوالونه کوو تاسو نه ځکه چې ستاسو خبرې ډېرې ماشاءالله چست و چوبند دي که دا راته ووایې چې په کوم صنف هم د شاعرۍ زیات لیک کړی نو ما خو د شاعرۍ صنف چې ما غزل ډېر زیات لیکلی داسې اورو چې ستا ترنم هم ډېر ښکلی دی نو څنګه دې خوښه ده په ترنم کې به موږ ته څه ډالۍ کوي ترنم کې به ته یو غزل ووایم ارشاد جي خو د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي چې ارشاد خوند د محبت مې بلا وخت خواب خوند د محبت مې خوند د محبت مې بلا وخت خواب مړ ستا نفرت مې بلا وخت خواب ډېر ښه نن یې کړم زولو ته زما قصه نن یې کړه نن یې کړم زولو ته زما قصه سیال په شرابت مې بلا وخت خواب ډېر ښه غزل چې گل و ما از غیش ما خوری خجل شویم ډېر ښه گل و ما از غیش ما خوری خجل شویم حسن دې رنځور کړما ځکه پاگل شویم ډېر ښکلی حسن دې رنځور کړما ځکه پاگل شویم زه پتا غرور کوم ته مې د سر تاج ګڼه زه پتا غرور کوم ته مې د سر تاج ګڼه اوس دې د اوربل سنو زه ګورې ګل شویم حسن دې رنځور کړما ځکه پاگل شویم ډېر ښکلی ډېر ښکلی وی ویل چې زه او ته دا چریکې دې نشي وی ویل چې زه او ته دا چریکې دې نشي ته د پښتونخوا زلمې زه د کابل شویم حسن دې رنځور کما ځکه پاگل شویم
ډېر ښه هره مصرع هر یو شعر اوس زما په نوم لیکي هره مصرع هر یو شعر اوس زما په نوم لیکي خیال د احمد سیال یما زی غزل شوی یم ډېر ښکلی حسن دې رنځور کما ځکه پاگل شوی یم ډېر ښه احمد سیال صاحب ډېر ښکلی غزل هم درنه واورېدو په ډېر ښه ترنم باندې ډېره مننه تعلیمي زده کړې م څومره کړي دي تعلیمي زه خو اوس هم زما تعلیم جاري دی او 12 سټوډنټ یم ډېر ښه ډېر ښکلی احمد سیال صاحب د کوم شاعر د شاعرۍ نه ډېر متاثر دی دا شاعر خو به داسې وي زما استاد هم دی زما ملګری هم دی او والد صاحب مې هم دی جان محمد جاني صاحب زه د هغې رومبي کتاب چې کله 2010 کې راغی ګیلې ما چې کله هغه ولوستو نو ډېر زیات متاثره شوم او د هغه نه پس چې نو بیا ما ته پته ولګېده چې په احمد کې اوس دننه سیال شته ډېر ښه ډېر ښه احمد سیال صاحب تا ته په شروع کې د کور نه په غزل لیکلو یا په دې ادبي اصنافو باندې څه مسلې خو نه دي راغلي څه تکلیفونه خو درته نه دي جوړ شوي مشرانو خو په تا باندې څه پابندي نه دي لګولې نو یاره جي که زه راته ووایم چې ما به هر څه لیکل نو ما به چاته ظاهره کړې نه وه او نه مې والد صاحب ته ښولې وه دا خو یو ورځه په عین موقع یې ګیر کړم او مشر ورور مې ورته وویې نو هغه نن نه پس وي که تا غزل وشلو یا غزل درکړو وي ته به زما زوی واه ډېر ښه نو ما ته به شکر د څه بندیز نه دی راغلی او د هغې باقاعده مخکې کړی یم بس انشاءالله چې را کومې پورې ژوندي او غزل به م لیکو نظم به م لیکو شعر به او پښتو زموږ ژبه را دا به مخ پر وړاندې د کوم صنف سره ډېر شوق دی چې ته یې چېرې زه په دا صنف باندې ډېر زیات کار وکړم زما په صنفونو کې غزل ډېر زیات کار مې پکې ډېر نو څه به مونږ ته بیا زمونږ مینهوالو ته ډالۍ کوي بل یو غزل دی ما چې هر کله غزل لیکلی ما بیا خپل ملګرو ته ویلی دی وروسته مې بیا خپل والد صاحب ته او میډیا ته ویلی خو هغه غزل دی چې ملګرو ته هم نه دی ویلی مکمل پرشت دی چې تصویر دې نشته په نامه دې گزاره کومه واه تصویر دې نشته تصویر دې نشته په نامه دې گزاره کومه زه سره د بیله مخې مینه بختاره کومه ها ډېر ښه بیا وایه ډېر ښه تصویر دې نشته په نامه دې گزاره کومه زه سره د بیله مخې مینه بختاره کومه او سکړي ماښام کې د ګودره چې اوبه راوړې ته سکړي ماښام کې سکړي ماښام کې د ګودره چې اوبه راوړې ته شینار ته ناست یم د نخرو د ننداره کومه ډېر ښکلی ډېر مزېدار او فرهاد د مینې لیونتوب کې تل غر نړوي فرهاد د مینې لیونتوب کې تل غر نړوي نن په غزل کې به د دې داستان قصه کومه ډېر ښه او دا خلک ټول راته حیران ګوته په خولي ګوره دا خلک ټول راته حیران ګوته په خولي ګوره دا ستا په نوم باندې چې کله هم ټپه کومه ډېر ښکلی ډېر مزېدار زه احمد سیال د عشق سبق دومره حساس کړم چې ګیله ګیله شم او د خپل ځان یې ګیله ډېر ښکلی ډېر مزېدار سیال صاحب په ترنم کې به درنه بل یو غزل ضرور وو ځکه چې ستا هغه ترنم په موږ باندې دومره اثر وکړلو چې مینهوالو ته به ضرور د هغې هغه خواږه رسېدلي وي او که رسېږي صحیح ده جي بل غزل به ترنم کې وم غزل دی چې زه به د سترګې سره لبان غزل کې وستایمه زه به د سترګې سره لبان غزل کې وستایمه نن با بغیر ځان نه جانان غزل کې وستایمه نن با بغیر ځان نه جانان غزل کې وستایمه ډېر ښکلی داسې خیران ګوته په خولو ورته خیران پاتې شم داسې خیران ګوته په خولو ورته خیران پاتې شم دا چې بغیر ستنو اسمان غزل کې وستایمه نن با بغیر ځان جانان غزل کې وستایمه نن با بغیر ځان جانان غزل کې وستایمه زما د مینې ارمانونه
ټول تعالی واله شو زما د مینې رمانونه ټول تعالی واله شو زه به نیمګړی خپل ارمان غزل کې وستایما نن با بغیر ځان نه جانان غزل کې وستایما دا چې زما د زړه دنیا پچا ودا نخکاری دا چې زما د زړه دنیا پچا ودا نخکاری نن بخم خغا احمد جان غزل کې وستایما نن با بغیر ځان نه جانان غزل کې ډېر ښکلی ډېر مزیدار ډېر ښکلی ډېر ښه دا دې لرګو ماشاءالله ډېر ښکلی ترنم ډېر ښه طرز ځوان پول له څه پیغام ورکول غواړي په اخره کې زه خپلو همزولو ته مشرانو ته کشرانو ته دا پیغام ورکوم چې د هر مشر عزت کوي په کشرانو باندې شفقت کوي د خپل مور پلار خدمت کوي نو انشاءالله په دنیا به چرې ډېره مننه وخت راکولو احمد سیال صاحب یو جهان مننه ستاسو هم ډېره مننه کوم تاسو مونږ د ژوند لنډ تنګ وخت په وخت راکړو او خپل سکون ته ډېره مننه مینوالو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم ځوان تکړه شاعر ډېر ښه ترنم احمد سیال صاحب په ژوند فن باندې مشتمل و انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ما او ډېر محترم احمد سیال له په دې دعا سره راکړی رخصت چرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان